Hello everyone. Welcome to English by Pashto channel. This channel provides you grammar, accent training, expressions learning, phrasal verbs, pronunciation, sentences, words and other needed lessons for improving your English. So, if you are not one of our group members yet, tap the subscribe button and hit the bell icon so that you won't miss any of our videos. We try to offer you the best ways of learning English by ordinary Pashto accent. سلامونه دوستانو امید چې تر دې دمه جوړ او روغ اوسئ د نن په درس کې به ماډل اکسلري وربز زده کړو په تیر درس کې موږ اکسلري ورب زده کړل نو اوس ورسېدلی دی ماډل اکسلري ورب ته پرته له د مې څخه راځئ چې خپل درس شروع کړو لومړی راځئ ماډل اکسلري ورب تعریف کړو وروسته به د مثالونو سره یې زده کړو ماډل اکسلري ورب Model auxiliary verb is a special kind of helping verb which adds a special meaning to the main verb. Model auxiliary verbونه عبارت د هغه خاص ډول کومکی فعلونو څخه دي چې اصلي فعل ته یو معنی یا مفهوم ور اضافه کوي. دا سو د model auxiliary verb تعریف. راځو مثالونو ته. مثلا I drive a car. زه موټر چلوم. دلته په دا مثال کې drive موټر چلول اصلي فعل دی. I can drive a car. زه موټر چلولای سم دلته can auxiliary verb دی ګوره د اصلي فعل مخته راغلی دی can یعنی کولای سم ګوره یو معنا لري دا او اصلي فعل ته یو معنا ورکړی دی یعنی دا چلول کولای سم can نو دلته can model auxiliary verb سو بل مثال she comes tomorrow دا سبا راځي she may come tomorrow دی شاید سبا راسي دلته may لغات ته model auxiliary verb وایو ولی ځکه چې کم اصلي لغات دی دا کم ته یو معنا ورکړي یو مفهوم ورکړي دی ګوره she may come tomorrow دی شاید راسي سبا نو دا کم دلته اصلي verb او may model auxiliary verb سو شنو تر دې ځایه یو څه مو په model auxiliary verb سر خلاص سو چې په یو جمله کې د اصلي فعل مخته راځي او یو معنا مفهوم اصلي فعل ته ورکوي اوس خبره دلته ده چې د auxiliary verb او model auxiliary verb ترمنځ څه فرق دی موږ خو په تیر درس کې auxiliary verb ښه په توضیحاتو باندې زده کړل اوس د auxiliary verb او model auxiliary verb ترمنځ توپیر څه شی دی ښه د model auxiliary verb او auxiliary verb ترمنځ فرق دا دی چې auxiliary verb یا helping verb کله چې په یو جمله کې راځي کومه معنا او مفهوم نه لري صرف د جملې د سوالیه کولو او منفي جمله جوړولو په خاطر استعمالیږي یو جمله حالت ته تغییر ورکو بیانیه جمله د سوالیه ځینې جوړ کو منفي ځینې جوړ کو د دې په خاطر دی کومه معنا نه لري مثلا دا جملې ته متوجه اوسئ I have broken my leg ما خپل پښه مات کړې دی دلته have کومکی فعل دی یا auxiliary verb دی که چیرې موږ دا جملې ته متوجه اوسو have دلته کومکی فعل دی have د لرلو معنا لري مثلا په عادي جملو کې I have a pen زه یو قلم لرم I have a book زه یو کتاب لرم مثلا I have a car موټر لرم د ملکیت د پاره استعمالیږي مثلا زه یو شی لرم خو په دا ځای کې have هیڅ معنا نه لري د لرلو معنا نه لري ځکه چې دلته have کومکی فعل دی یا هم auxiliary verb دی دا present perfect tense دی او have دلته کومکی فعل دی دلته د لرلو معنا نه لري صرف په دې خاطر راغلی چې جمله سوالیه او منفي کړو I haven't broken my leg have I broken my leg ګوره صرف د جملې د سوالی کولو او منفي کولو لپاره استعمالیږي نو دا سو auxiliary verb خو model auxiliary verb د دې برعکس دی هغه بیا معنا لري هغه هم په همدې شان د اصلي فعل مخته راځي خو معنا لري هغه باندې هم جمله سوالیه او منفي کیږي ولی معنا هم لري مثلا I cook زه اشپزي کوم I can cook زه اشپزي کولای سم ګوره دلته can راغلی دی د اصلي فعل مخته can د کولو معنا لري ګوره دلته کولای سم اشپزي وکم اصلي فعل ته یو معنا ورکړی دی خو جمله ور باندې منفي یا سوالیه کولای هم سو مثلا can I cook آیا زه کولای سم اشپزي I can't cook زه اشپزي نسم کولای I cannot cook نو دا څه د model auxiliary verb او auxiliary verb ترمنځ فرق اوس راځي د انګلیسي ژبې model auxiliary verbونه په نوبت سره تشریح کړو can is used for ability and permission can د کولو معنا لري د اجازه او توانایي د څرګندولو لپاره استعمالیږي مثلا
I can speak English. زه انګلیسي خبرې کولای سم. دلته کولای سم دلته توانایي ده یعنی زه توانایي لرم. بل مثال Can I go to the bathroom? آیا زه تشناب ته تللی سم؟ دلته د اجازې دپاره استعمال شوی دی. نو can د استعداد یا قابلیت د ښودلو او همدارنګه د اجازې اخیستلو لپاره استعمالیږي. Could is used for past ability and request. could د can تیر حالت دی. د تیر وخت د توانایي د ښودلو لپاره او همدارنګه د درخواست لپاره استعمالیږي. مثلا He could swim when he was 8 years old. دی اوبازي کولای سوی کله چې دی 8 کلن و. ګوره تیر وخت استعداد یې وښول یعنی دی په تیر وخت کې دا استعداد قابلیت درلودل چې اوبازي وکړي. بل مثال Could you lend me some money? آیا ما ته یو څه پیسې په پور راکولی سې؟ دلته د درخواست یا غوښتنې دپاره استعمال سو. May is used for probability and permission. May د امکان درلودلو په معنا او همدارنګه د اجازې د اخیستلو لپاره استعمالیږي. مثلا It may snow tomorrow. شاید سبا واوره وورېږي. ګوره شاید یعنی امکان لري. دلته د شاید معنا ورکوي یعنی امکان لري چې سبا واوره وورېږي. دلته د امکان لپاره استعمال شوی. May I come in? آیا کولی سم دننه راسم؟ دلته د اجازې لپاره استعمال شوی دی. Might is used for probability. Might د امکان درلودلو لپاره استعمالیږي. مثلا It might rain today. امکان لري چې نن باران وورېږي. Should is used for advice. should د نصیحت کولو یا لارښوونې لپاره استعمالیږي. مثلا You shouldn't smoke. ته باید سګریټ ونه څکوې. دلته ګوره لارښوونه یا نصیحت یې ورته کړی. په یاد مو وي چې should د shall تیر حالت دی. should. Well is used for prediction and future. Well د پیشګویي یا راتلونکي وخت لپاره استعمالیږي. مثلا I think she will study harder now. زه فکر کوم چې دا به خپل په درسونو کې ډیر سخت زیار باسي اوس. ګوره دلته پیشګویي کړی دی. پیشبیني یا پیشګویي چې شاید دی به زحمت کاږي ډیر خپل په درسونو کې. بل مثال I will come tomorrow. زه به سبا راسمه. دلته د راتلونکي لپاره استعمال شوی. ګوره will د simple future tense کومکی فعل هم دی خو دلته will په دې خاطر چې معنا لري. ګوره will د به معنا لري. زه به راسم. به ګوره زه به ولاړ سم. زه دا چې د به معنا لري خپل یو معنا لري نو په دې خاطر دا modal auxiliary verb دی. Would is the past form of the will and is used for prediction. Would د will تیر حالت دی او همدارنګه دا هم د پیشګویي لپاره استعمالیږي. I would be surprised if he is not elected. زه به تعجب وکړم که چیرې دی انتخاب نشي. ګوره دا پیشګویي کړی دی. که په راتلونکي کې دی انتخاب نشي دی څه کوي؟ دی به تعجب کوي. په راتلونکي کې خپل د ځان پیشګویي کړي زه به تعجب کوم. دا پیشګویي دی. Must is used for obligation. Must د یو واجب کار یا حتمی کار د څرګندولو لپاره استعمالیږي. مثلا We must pray 5 times a day. موږ باید یا حتمی 15 وخت لمونځ وکړو په یوه ورځ کې. ګوره دلته حتمی یا واجب کار لپاره استعمال شوی چې واجب دی یا حتمی دی چې باید دا کار وکړو. Should and ought to are used for advice and conclusion. Should او ought to د نصیحت کولو یا لارښوونې کولو لپاره او همدارنګه د یو کار د پایلې د ښودلو لپاره استعمالیږي. You should or ought to review your lessons. ته باید خپل درسونو ته بیا کتنه وکړې. دلته د لارښوونې یا نصیحت کولو لپاره استعمال شوی. He should or ought to be very tired. ګوره دی به حتمی ډیر ستړی وي. ګوره دلته د نتیجې لپاره استعمال شوی. په نتیجه کې شاید دی ډیر ستړی وي. Shall is used for suggestions and offers. shall د پیشنهاد کولو یا وړاندیز کولو لپاره استعمالیږي. مثلا Shall I get a pizza for dinner tonight? دلته وړاندیز یې کړی دی. د نن شپې د غذا لپاره آیا زه پیزا واخلم؟ The bag looks heavy. Shall I carry it for you? بیک یا بستې دروند دی. آیا زه کولی سم ستا سره یوسم؟ دلته یو پیشنهاد یې ورکړی دی.
دوستانو یوه خبر مو په یاد وي چې ماډل اکسلري وربس په ډیر نورو مختلفو ځایونو کې هم استعمالیږي. په دې خاطر چې ویډیو اوږده نسی همدومره بس وو. که چیرې تاسې کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې ولیکئ، زه حتما تاسو ته جواب درکوم. مننه چې تر دې دمه راسره واست. په خدای جل جلاله مو سپارم. تر نوې ویډیو ښه وخت. د خدای په امان. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying